دا 1503 ځوانان د نږدې شپږ میاشتو حرفوي زده کړو وروسته د شهدا او معلولینو ریاست د چتر لاندې د HRD موسسې په مالي همکارۍ نن خپل بریالیکونه ترلاسه کوي. فارغ شوي ځوانان وایي د دغه زده کړو پر مټ به وکولی شي د خپلو کورنیو سرپرستي په ښه ډول وکړي ځکه په مسلکي ډول روزل شوي. موبایل هارډویر زده کړې مې وکړلې. دا موبایل هارډویر شپږ میاشتې پروګرام و چې دا شپږ میاشتې مونږ وویلې او دا مونږ یاد کړ. انشاءالله چې دا چا صحیح یاد کړی وي او لکه ښه خواږې پکې کړي وي او چې خپل لکه د دې د وجې نه لکه هغه سړی خپل کور سمبالولی شي. پوښتنه مو دا ده چې دغه موسسه او دغسې نورې برنامې په لاره واچوي چې ډېری ځوانانو دپاره کار وشي په روزمره ژوند کې. نو کار وشي او باید یو ځوان ته باید ډېره پاملرنه وشي. د شهدا او معلولینو ریاست مسؤلین وایي د حرفوي زده کړو لپاره تر ډیره یتیم، معلول او بېوزله ځوانان په پام کې نیول شوي. د مسؤلینو په وینا د جلال آباد ښار سربیره لرو پرتو ولسوالیو کې هم د حرفوي زده کړو پروګرامونه روان دي. تاسې غونډه ګورئ، دا پروګرام چې نن جوړ شوی ده دا 1503 د فني حرفوي زده کړو شاګردان دي چې د HRD خیریه موسسې سره په تفاهم او په همکاري نو دا کسان فارغ شول. په دې کې یتیمان دي، معلولین دي، بېوزله دي، دا خلک پکې دي چې په څلورو حرفو کې دوی فارغان ورکړل شي. د کمپیوټر زده کړه ده، انګلیسي ده او موبایل سازي ده او د خیاطي برخه کې دوی شاګردان وروزل. الحمدلله دغه شاګردان چې تا چې وینې دا ټول د لرو پرتو سیمو شاګردان دي او امارت اسلامي ژمن ده چې دغه شاورت نور پروګرامونه برابر کړي. هاخوا د HRD موسسې ځایي استازي وایي تر دې دمه په مرکز جلال آباد او نورو سیمو کې څه د پاسه 3000 تنه له حرفوي زده کړو فارغ کړي او د کار کولو لپاره یې ورته وسایل او اسانتیاوې برابرې کړي. په خبره یاد پروګرام بلا پراخوي او ترڅنګ به په نورو برخو کې هم د خلکو لاسنیوی کوي. څرنګه چې موږ دوی ته د زده کړو زمینه برابرو، همدارنګه چې کله دوی فارغېږي د دې لپاره چې دوی هلته په خپل ساحه کې په خپل کلي کې د کار زمینه ورته برابره شي، موږ دوی ته کټ ورکوو. د خیاطۍ په برخه چې کوم زده کوونکي فارغېږي او زده کړه کوي هغې ته موږ د خیاطۍ مربوط چې کوم وسایل اړین دي هغه ورته ویشو. همدارنګه د موبایل جوړونې په برخه کې چې کوم شاګردان وروزل شول او روزل کېږي هغوی ته موږ د موبایل جوړونې اړین کټ چې هغه کوم اړین توکي چې دی یو دکان جوړوي، یو وړوکی کاروبار جوړوي چې هلته ضرور کوم څه ورته چې ډېر ضروري هغه ورته ویشل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ګڼ ځوانان له بېکارۍ شکایت کوي او په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي. مسؤلین ډاډ ورکوي چې یاد ځوانان دې په هیواد کې پاتې شي. په وینا یې په بېلابېلو برخو کې ورته د زده کړو او کار موندلو ګړندۍ هڅې روانې دي. سحر ګل احساس، امید راډیو ننګرهار.